نو کله هغه کې کنوینس 300 روپۍ ما یې ورځ کنوینس راکړو چې یاره دا کنوینس والا زه مزې کوه مې زه په دې څه مزې وکړم وایي راشه که نه مړ پلار دې غواړي چې زه لاړم ورپسې ماسپښین ما لمونځ کوه بارش سټډیو کې زه راشه مړ هغه ونې لاندې ناست و مېلمانه راغلي هغه 300 دې څه کړئ ما وی په 300 کېږي څه ما چای خو به وشي که نه هغه 300 روپۍ راکړه دا والد صاحب درکړي او که نه یو ورځ مخکې راکړې وې سبا له هغه سره به پیسې خو جیب نه ساتلې که نه مې ساتلې چا چې بدر صاحب وینا هم سوري خیر هغه وی که دا بدر صاحب وینا ما د انکار نه هغه کې تیز دی حالانکه دا د مدین خلک وایي زه په دې میډیا وایم دا د مدین بایرن پوستان کلامي قسم په خدای چې سیل ته به دانګل دا خلک بچ کول کیمرې به نه کوله د ټولو کیمرې نیولې خپل د ویډیو لپاره ایوه د چغې وایي چې ویډیو کس نه بناته ہو ویډیو دې ځلې ما رسې راوړه ځان پړو ته بل څه خبر کا 2 غنټه هغه عمر سره نه وی کېږي غریبانه السلام علیکم زما ګرانو کتونکو او عزتمندو اوریدونکو لیدونکو او خصوصا د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن غړو او عنایت الله خان صاحب عنایت الله خان شیرپو صاحب ستاسو په ډېر اصرار د جاوید یوسفزي صاحب په بیا وینا چې ته به خامخا ځې او سید منیر صاحب سره به ملاویږي او عنایت الله خان ما ته پرون وایي چې سید منیر صاحب میلمنو ته ډېر خوشحالېږي بېشکه ځکه چې دا داسې هستی اولاد دی او داسې تربیت شوی دی چې ماشاءالله الله پاک وله د شکل و صورت سره خوی خصلت هم ښه ورکړی دی سید منیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې تاسو خیر دی جی ښه یې طبیعتونه خو زه نه پوهېږم چې تاسو به خوشحاله یې که موږ به خوشحاله یو بس زما خیال زه به زیات خوشحاله یم عنایت الله خان خبره رښتیا کېږي نه بس خوشحاله شو چې یار یو خو زموږ خپل هم تعلق دی الحمدلله الحمدلله بیا د غټې خوشحالۍ خبره ده چې ستاسو غونې خلک مو سره میلاو شي د بدر منیر مینوال چې کوم یادوم ټول که هغه لر او بر دي پښتانه چې په هر دنیا کې دي نو د هغه څو خبرې مو سره شیر کړي او خبرې باسو شي زړه ته مو سکون میلاو شي جي د بابا هغه یادونه هم تازه شي که تازه شي سید منیر صاحب ستاسو انټرویوګان هم شوي دي او خلکو ته پوره مکمل معلومات شته خو زما دا چینل چې دی نو زه غواړم چې په دې باندې لږ مکمل تعارف وشي که نه چې بدر منیر صاحب د هغه دا خپل نوم که دا فلمي نوم دا خپل نوم جي دا خپل داسې نو بابا پې ایښود و بلکې د دې کلي زموږ چې کوم مشران و هغه چې کېښو بدر منیر وایي دا چې کله پیدا شو زموږ د والد صاحب نه هغه د وخت نه ماشاءالله تکړه او داسې و خدای پاک یو بدل غونډه کې ښایسته مو او وړوکوالی هم ډېر ښه په دې کلي کې چې چا دلته وخو هغه اشرې یا هغه جوار ټکول نو په دې کې به ټول نه دی نمبر 1 و څو وروڼه دی دي جي دلته 2 وروڼه یو خو خورشید صاحب چې اوس وفات شوی دی که نه د هغه مراد علي دي د هغې هغه انټرویو کړي و الله دې هغه یې وبخي ښه بیا تاسو څو وروڼه یې مونږ جي ټوټل 15 وروڼه یو او مدین سواد کې مونږ 2 زه یم او کلمنیر مشر دی بیا به زه یم او په لاهور کې جي زموږ وروڼه دي دلبر منیر عمران منیر عدنان منیر هغه په لاهور کې دي او 15 خویندې وو جي 15 خویندې خو خویندې ټولې موږ خویندې ستاسو دي هغې ته لاهور کې نشته بس د هغې هم دي خو مطلب دا دی د دې موضوع ستاسو د والده صاحبه چې وه هغه هم د دې کلي وه د دې کلي خاص د دې پراپر زموږ چې کوم کلي و بابا زموږ د بل کلي و لکه زموږ نکاح دې کلي ته راشفت شوی و مور زموږ د دې کلي ده د دې کلي ده د دې کلي ده ستاسو بابا اورېدلي مو هغه په خپله ویلې چې والد صاحب مدرسه کې کېنولمه او څه غریبي وه نم شو کولی نو لاړم کراچۍ ته بیا پکې دی بهر ته هم تللی دی کوم ملک ته تللی و دا زما خیال اردن ته تللی و جي هغه جزیرې ته تللی و نو هغه داسې د ملک یو دغه نه خو بابا وایي چې اردن ماته ښکارېدو عربو ملک لانچ کې تللی و هغه دوکې موکې او هلته بیا د مزدوري او بیا خدای پاک دلته بابا زموږ چې څوم وو پیش امام هم او د علاقې یو بزرګ و هغو به دا ختمونه او دیني کورنۍ وه نو ډېر وخت دی نو هغوی پکې بابا پکې جړل به او دا ختمونه او خلکو دواګانې هغه دواګانو اثر دا وکړو چې دی بیا راغی کلي ته او بیا محنت مزدورۍ دپاره څنګه چې د علاقه غریزه ده او دلته څوک نه کیني کراچۍ ته لاړ هلته زموږ تقریبا د علاقې د خلک ټول کراچۍ کې زیات دي تاسو کسان خبرې مو اورېدې نو بیا هغه سټرګل هغوی په خپله انټرویو ویلې چې یاره یوسف خان شیربانو او داسې
یو خدای پاک یو لین شروع کړو د بابا دوا و سره زموږ د نیکه بابا او دغه دواګانې ورسره وي نو الله ولې یو مقام ورکړو پښتنو پړه کې کېناست او پښتانه اوسه پورې ما ته نعمت سرحدي صاحب یو خبره کړې وه یو ځل ما به درس صاحب ته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به د پښتو فلمونو هیرو او زه به ویلې نه یم هغه مې یو بزرګ انسان دی که نه ډېر الله والا انسان دی که نه بلکل چې راځي او ستاسو د هغې بیا ترمنځ رشته هم شته ترور لور مې پلار خورزه ده جي پلار خورزه دی هغه ژوندی دی له خیر د هغه نعمت صاحب بله ښځه خوب د سوات وکړه او هغه د دیر وجې وفات شوې ده او الله دې وبخښي ډېره ښه پښتنه ښځه وه او هغې د خویندو شانې ژوند تېر کړی او داسې موږ ته نه محسوس دا ستاسو ترور چې وه که نه والد صاحب دی د ترور لور وه نو دا مخکې واده کړی نعمت صاحب که نه دا زمونږ د خپل زمونږ د خپلو اوس دا راته ووایي چې ستاسو والد صاحب کلي کې واده وکړو که نه نو بیا ستاسو زیږون پیدایش دلته شوی دی که کراچۍ ته لاړئ نه زمونږ کم مشرانې خویندې چې دي هغه دوه زموږ مشرانې خویندې دي ښه جي بیا عقلمندر دی بیا زه بیا درې کشرانې دي کم مشرۍ خور چې دا کراچۍ کې پیدا شوه او د دواړه خویندې کراچۍ کې دي او مونږ بیا دلته کلي کې نه بیا تا ته پته د کلي ماحول دی زمونږ مور الله وبخي هغوی کراچۍ کې وخت نشي تېرولی نو کلي او غم خادیانې نه بابا ورته چې مزه کراچۍ ته دا مور به دا قصه کوله چې پلار دې قارېده چې وطن ته مزه دلته د زار څه کومه کور اخیستی ورسه برابر وو خو چې بیا ګرمۍ نه شي دلته غم خادیانې شي زه رارمه نو بس بیا د دې وطن شو والد صاحب چې د فلم ته لاړو نو بابا ته دې پته ونیکه ته دې چېره تر ډېر وخته پورې خو دا پته نه وه چېرې دا فلم څه شی دی بیا هغه به چې راغی نه بابا ته به وایي زه په ولیکه میل کې کار کوم بس یو میل دی دوا کوه به ملا وټکوم بس داسې کنفرم نه و چې دی فلم کې کار کوي داسې ورته پته ولګېده کمپنۍ کې کار کوي نه پته خو داسې ولګېدې چې هغه وخت کې خیال یې کړی د ټي وي و پی ټي وي نو بابا والا دا رالېږله زموږ پلار زموږ نیکه بابا له چې دا ګوره خلک هسې لګیا نه هغې خیال تاسو کړی هغه وخت کې چې مازدیګر ټي وي سټارټېده نه اقرا پروګرام به وځي د زمونږ کاکا به دغه اقرا پروګرام ولګو هغه ماشومان به علي هغه سبق ویو وی بدر سے په دې ټي وي کې کار کوي هغوی دا خو مسلمان چیز دی دا خو زموږ زیات مسلمانان دي هغه خوشحاله و بس په دې نه پوه چې فلم څه ته وایي بیا هغه کیسه کول وي کراچۍ ته راپسې راغلی و کراچۍ ته بیا چې خلکو ورته وایي چې یاره تل واده کړی دی واده کړی دی هغه بل واده بابا ورپسېدلی خو چې هلته هم هغه دا یو شکر دی زموږ چې بله مور لاهور والا وه د دلبر منیر د مور هغه هم د خانداني خلک وو ستر امن والا او داسې هغه خلک نه و چې یاره پردې والا نو هغې چې وکتل هغوی یاره دا خو زما بچی ده او بس بابا جو بابا والا نو تاسو پوهې پیسې پیسې کیسه کړې وه کله چې یوسف خان شیربانو جوړ شو بابا ته چا ویل چې زوی دې په کراچۍ کې واده کړی و چې راغی یاسمین خان هغه کوم خدمت وکړو میلاو شو بیا هغې ته یې د لور په شان کتل هغه خو دلته مدین هوټل کې وځي مدین هوټل کې یاسمین خان راغلی و نه د خلکو دې هغه ښځه یې راغله نو یاسمین خان کې دا خوبي زما لږ لږ یاد دي چې زموږ هغه وخت کې میښې وې نو موږ به ورته پی وړو او د کله به چې ریکارډینګونه دلته وو هغه به زیاته سهار وختي کې موږ کور ته راتله نو دا بابا سره به ناسته وه یا بابا بازار ته تلل دا به چاپي کوو دا به کوو هغه وایي دا خو زما ډېره ښه بچی دی دا خو ډېره ښه ونګور دی زما هغه لږ دا دغه شی مدین کې شي مدین هوټل ته هغوی راتله به ډېر زیات به راتله هسې به هم یاسمین خان دی الله وبخښي د آخري واده نه مخکې به د شوټینګونو نه علاوه هغه به مدین کې ډېر ټایم تېراو راتله ښه وخت تېر شوی ښه وخت تېر شوی دی تاسو بیا راغئ فلم انډسټري ته یو خو دا راته وایي چې تاسو سبق څومره ووي ما خو جی بی اے کړی دی فیسي مې کړی وه بیا پېښور یو شی مې بیا هم کړی دی ماشاءالله او بیا جو فلمي ته دنیا ته لاړو خو داسې دور کې لاړو چې هغه وخت کې لکه د سوات حالات هم داسې نه وو واته کاله هغه موږ ته دغه بیا والد صاحب په منځ کې وفات شو کوم فلم لومبی و ستاسو اولنی فلم خو مونږ جوړ کړو چې بدمعاش وی خو هغه څه وجوهاتو بنا باندې ریلیز نه وځي هغه په چا فلم هغه د چودري اصغر دا وارث خان فلم جوړ کړو او چې گجرات والا چودري ندیم فلم محله او سلیم مراد صاحب جی دا غیر هغه ریلیز نشو هغه ریلیز نشو بس بهرحال بیا بل فلم ما کو 2001 کې د قدرت شان ساده فلم وړوکی فلم او ښه بزنس یې کړو ټول ته پته تاسو پکې هیرو راغلی زه هیرو ما نوې لکانو پکې هیروین سر څوک هیروین شهزادي وجي شهزادي او بس ښه فلم خو چونکې بابا هم نه غوښته د والد صاحب هغه خبره ده دغه تپوس په ما لا کولو چې والد صاحب د غسل چې مین مسله زما د مور وجي هغوی وایي چې یاره بابا دې هم لاړ د لاهور شو ته هم لاړې د بیا څه کېږي هغه راته مخې ته خڼو په دې وجې بیا موږ حقیقت خبر ده چې مور په وجه باندې موږ بیا نیکسټ قدم وانه بس دغه یو فلم تاسو وکړو یو کو نه جی دا خو بیا سبایات ساتي وکړو او یو نظر مشه کې ګیسټ رول دی
بیا نیازبین هم فلم کې راته میلاو شو د نسیم خان بیا کې سعودي ته لاړم او ډېر افر خو تاسو پته انډسټري هم دال نه اوس ختم شو سینماګانې ختم شوې بلکې ستاسو د والد صاحب د وفات سره فلم انډسټري د پښتو ختم شوه او بلکې دا ګورې جي دا یو فقیر وي بل فقیر بدی شي خو ما داسې څوک اداکار صحیح نه کو چې هغه دا ویلي چې یاره زم هیرو یم یا بس هر سړی وي بدر صاحب ما پرون محمد حسین صفاتي صاحب سره انټرویو کوله ما ته چې په څلور اتیایم کې فلم انډسټري ته لاړې وزوی د شیطان دی جوړ نو ته خو هم ښه ټیلنټډ سړی وې فلم کې ولې نه راتلې هغه چې بدر صاحب په سکرین نو زه به څنګه راتلم ما د هغه په مخ کې چېرته ما داسې کولی شو چې زه راغلی وې او ما دې په فلم کې کار بالکل جی دا تاسو څه ګڼئ ستاسو والد صاحب په فلم کې کار وکړو څونه فلمونه شپږ نیم سوه څوک یادوي څوک اووه سوه یادوي ټیک شوه خپل فلمونه هم جوړ کړي دي یو ساده باده انسان و تر دې چې وایي د پیسو په شمار به هم نه په هغه حساب یې نه و په هغه حساب یې نه و که نه بس کار به یې کولو نه به چا سره موعظه ما ته چا وایي چې بیا هغه دغه کوم منیجر نو هغه به موعظه مقرروله او هغې به پیسې اخیستې او دغه ساده باده ژوند و په دې کې نو سادهواله خو ډېر زیات و چې هغه کې د پیسو په حساب هم نه پوهېدو اکثر به زه مونږ په انډسټري کې فلمونو کې کار نه دی کړی خو د وخت نه مونږ په دې انډسټري کې لوی شوي چې وختن په وختن مونږ په کلونه هلته ویستي دي په میاشتو پراته وو لکه مونږ دا اوسه پورې د انډسټري د هر څه نه خبرېږو دا نه دی چې مونږ اوټ یو کار کوو یا نه کوو هغه بله خبره ده نو کله هغه وخت کې کنوینس 300 روپۍ و ما دې ورځ کنوینس راکړو چې یاره دا کنوینس والا زه مزې کوه مې زه په دې څه مزې وکړم بس بیا به ګورو که نه یار نو سبا اوس کسان ما پسې روان دي سره هلکو کرفي نوم وته د خلکو د هغه له خرګوش نه میخو دی راشه کنه ما پلار دی غواړي چې زه لاړم ورپسې ماسپښین ما مونځ کوه بارش شروع کې زه راشه مړه ونې لاندې ناستو مېلمانه راغلي هغه 300 دې څه کړئ ما وې په 300 کېږي څه ما چې خو به وشي که نه هغه 300 روپۍ راکړه دا والد صاحب درکړي او که نه یو ورځ مخکې راکړې وې سبا له هغه سره به پیسې خو جیب نه ساتلې که نه مې ساتلې چا ته به چې ورکړئ ما ته بس سیټ چیرې راغواړه بسکټ به سره راغواړه هغه 300 پیسې د ما نه ناسته ولاړې دا کال 1992 چې ریډیو ته بشیر جعفري راغی جی 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 الله دې بخښي مصطفات شو نو ما مونږ ته وی چې دلته بدر منیر صاحب راغلی دی او سوریا خان راغلی دي او دا چړی باندې هوټل چې دی د خیبر بازار کې جی 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 دا هلته ډېره دي راشه انټرویو سره وکړي نو ستاسو د والد صاحب لومبی انټرویو د ریډیو دپاره ما کړي نو سوریا خان راته انکار وکړو هغې د پیسو ډیمانډ وکړو ما یاره مونږ خو په آوټډور کې چاله پیسې نه ورکړو فلم نه دی سټوډیو ته ځې بیا به پیسې درکړو او والد صاحب له چې د زه لاړم نو هغه ما ته یو اډوګراف هم وویشتو په یو ډایره کې ما سره پروت دی ما په دې راته څه ولیکه نو هغه ولیکل چې نیکي کر دریا میډال بیا ما ته وروسته یو خبره کوم وایي هره نیکي به دریاب کې تبنولي وایي دا زه چې په پېښور کې دی رایم زما 3 فلمونه لګېدلي دي فلمونه لګېدلي دي ته ورشه په سینماګانو دا راشه ګوره پیسې نشته نه پیسو مې دغه نو څو کاله مخکې داسې وشو قیصر صاحب منګور ته راغی او ما ته قیصر صنوبر صاحب الله دې ژوندی لري ما ته چې یو ډرامه کې کار وکړو هغه هم داسې سعودي نه په چوټۍ راغلی وم ما ورته وایي چې یاره ما یې معذرت دی هغه سترګو کې اوښکې راغلی وایي که دا بدر صاحب وی نه ما ته سوري خیر هغه وی که دا بدر صاحب وی نه ما ته به انکار نه وکړی چې کله ما باندې به داسې وخت راغی چې حالات په فلم به ما سره نه وي یا بل څه به ونه هغه مانه قیصره شروع کړه بس بیا هغه ته ما چې هغه دا ویل دي شروع کوه یقین وکړه څلور ډرامې مو لیکلي دي تپوس وکړه قیصر صاحب نه ما چې څوک یې کسانو ما ته چې قیصر صاحب په یو ډرامه کې څلورم ما یې اتمه دي وکړي خبرې یې داسې کړله چې زه به وله کوم کمې ډرامې وې هغه ولا یو غرسنۍ وه او خوا اخېستا د لاس او څلور اصف خان صاحب پکې هم راغلی او جهانګیر پکې هم راغلی دا د کوم وخت خبره ده دا تقریبا شپږ اته کاله وشو هغه لږ قیصر صاحب حالات داسې وو چې ضرورت زموږ سره او زموږ د پلار صاحب یو داسې مینهوال دی چې چېرته کیني د هغه خبرې مونږ ته کوي او جاړي ورپسې او ښه د زړه مینه ده ورسره زموږ ها سعودي ته لاړئ تاسو سعودي کې څه کوئ سعودي ته جی سعودي ته خو زه په دې وجې نه وم تللی کور حالات داسې ښه نه خراب نه و لکه خو مونږ دې ډرامو کې لږ کار وکړو فلمي هم ټچ و بیا د سوات حالات داسې رالو چې هغه دلته مونږ ته پاتې کېده لکه ګرانو 2003-4 کې مونږ ته ګرانو نو ما زه یو کال دپاره به لاړ شم بیا به راځو حالانکې والد صاحب سره زه لاهور کې میلاو شم هغه وخت کې دفعه 302 فلم و او میدان به زه ګټم دا دور و ما ته ما زه سعودي ته ځم هغه وایم په سعودي کې څه کوې چې ته یورپ ته به دې ولګم ما نه کال به وباسم را به شم بیا چې لاړو
دغه شی شو بس وخت تېرېږي تقریبا 2004 کې تللی و جي نو هلته څه کپنا مپنا کې حال نه کپنې کې نو آزاد کار دی جي خپل مرضي خاوندان الحمدلله مدینه منوره کې ماشاءالله ډېر ښه ځای کې بس پاک ځای کې یاران دوستان هم راځي خپل خپلوان هم راځي نو ته مسافرۍ د سره احساس نشته او بس ښه ژوند تېرېږي الحمدلله کال کې زه خامخا ته ورسه پته در راځم بچي څو دي بچي زما جي 15 دي سبقونه وایي کوشش دا وکړئ ستاسو والد صاحب ما دا اورېدلي چې د هغه زیات خواهش دا و چې بچي مې دي ښه تعلیمونه بالکل جي هغه لاهور کې ستاسو وروڼه چې کوم دي هغه هم تعلیم یافته دي الحمدلله ښه تعلیمونه دي دلبر منیر هم ښه تعلیم کړی لا نور هم هغې ښه دي صرف چې خپل ژوند تېروي تعلق خو ښه دی که نه او الحمدلله راځي زموږ را کشر عدنان راغلی نو زیات زموږ کره نه پاتې کېدی څومره چې خویندې دي هغو کره او ما ته خوشحاله مو چې هلته خو زموږ خویندې دي مې راځي دا ستاسو اول ته خو خور نشته که نه ستاسو کور دی ستاسو وطن دی او زموږ د پلار وینې زموږ وروڼه یې خدای شته چې راځي سوات ته زموږ دا څه مو وله ورکوو نو بس د یو پلار ګورې شجره او د نسب دا هم په پلار پسې او هلته هغې سره علمیه دا وه چې د هغې مور اردو سپیکینګ جي نو بس هغې پښتو ما دلبر نوم فرحان دی که بس ماحول هم نو ما شانزیب ما سره و شانزیب ما ته وایي چې ته به ما په پښتو پوهېږي ورته مې هغه ورځې ستاسو د والد صاحب کلیزه وه دلته او موږ په بار سټوډیو کې کړي وو او هلته یو بینک منیجر و د دې ګدونو جمیل هغه ډېر ښه تنظیم کړی او دغه شانزیب راغلی او نور د صابر وسیم صاحب الله پاک دې وبخي دا نور ډېر ملګري نو هلته مونږ چې کوم دی نو هغې یو رپورټ خیرات او ختم هم کړی نو په هغه شپه باندې بیا دلبر منیر سره مرکه وکړه نو زه به یو خبره ستاسو نه مخکې شمه لکه 14مه برسي تاسو به روز کالې وکړه پېښور کې 18مه را روانه ده انشاءالله کوشش کوو چې زه به کېږم انشاءالله او بحرین کې بار بحرین چې هلته برسي کېږي دوبۍ کې کېږي سعودي کې مونږ کوو دلته پښتانه چې په کوم ځای کې دي کوټه پېښور دا زموږ دپاره یو ډېره غټه خبره ده چې یاره پردی خلک دی خو دا هغه مینه ده بس هغه لپاره دعاګانې ختمونه کوي ځای په ځای او ختمونه کېږي قرآن او دیګ پکې صدقه کېږي دا غټه خبره ده دا مونږ یو ځل شیرین زاده بدر د خدای پاک وبخښي ما نه یو خبره نه هېرېږي دا که تاسو خیال کړي 2 ګروپه وو جی جی نو زما خو د فلم سره څه واسطه نه وه خو ما کله فلم باندې کتاب لیکلو او زه شیرین زاده بدر صاحب له رالم او دوی ته ما وویل چې یاره ستاسو دا فیډریشن چې دی نو دا 2 دی نو مردان کې هم وي پروګرام او پېښور کې هم دي ما هم تاسو سره کار کړی چې تاسو پکې لږ اکټیو شئ بالکل نو شیرین زاده بدر صاحب ما ته وایي چې بالکل مې خوښه ده بیا لاړم جاوید یوسفزي صاحب خو بیا ډېر نرم انسان دی ډېر زبردست نو که تاسو خیال کړي تاسو په هغې کې وایي چې په خانه فرهنګ کې مونږ کومه کلیزه کړې ډېر زبردست تاریخي په هغې کې مونږ لاهور نه میډم شهناز راغلي وو ارګل صاحب راغلی وو ډېر خلک د لاهور نه راغلي وو دلته چې دا څومره اداکاران دي ټولو پکې شرکت کړی اوس رانه شیرین زاده بدر صاحب لاړو مونږ وایو چې دا فیډریشن چې دی نو دا خراب نشي دې کې به تاسو مرسته فیډریشن خو به انشاءالله نه خرابېږي او بهرحال خپلې مسلې به خپل بځئ دا خو په کور کې لوښي وي یو بل سره لږې رالږې کړنګېږي که نه ابه کېږي الحمدلله په دې کې نور مشران هم ډېر تکړه شته بالکل د سوات نه دي د مردان نه دي د پېښور نه دي د کوټې نه دي کراچۍ نه دي افغانستان نه دي بلکې لاهور کې دي هر ځای کې دي تاسو پکې خپله ماشاءالله حشمت جاوید صاحب غوندې انسان نو چې داسې کسان په دغه کې نومونه خو ټول نشم اخیستی بېادبي موافي دا ډېر یو غټ ګروپ دی نو دا به چلوي انشاءالله خو فلحال د شیرزاده صاحب وفات دی د هغه په غم کې لا مونږ د بار ته نه ووتي او د هغې تاسو هم دا دوا د راغلي اسوات ته مونږ ته هم خلک دا ګروپونو کې اوس هم لګیا دي او تعزیت کوي هغه نو چې بیا به کېنو یو غونډه به وکړو هغه تاسو مردان کې د فیډریشن والا چې ملګرو کوم ځای خوښوي فیډریشن ملګرو ته ما بل ورته وویل چې یو یو اجلاس راوبلئ او دا خو دنیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تللی دی خلفای راشدین تللی دي او بیا د هغې په ځای بل که نه دا یو تنظیم دی نو د دې هم یو د چیرمین د مشر به ضرورت نو دا به انشاءالله او چې تاسو دا پیره په وطن کې نو دا پیره انشاءالله کوشش کوو چې دا کلیزه ښه شاندار ښه وشي او څه وایې دې مینهوالو ته چې په دغه ورځې مونږ چې کله پروګرام کوو نو څوک ټلیفونو کې چې ما زه په طواف کې ما او څوک وایي ما عمره وکړه ستاسو والد صاحب له هغه مینهوالو ته تاسو څه وایې ته یقین وکړه دا خبرې اکثر د کولو نه وي زموږ په دې مخه کې زما یو علاقې د رشتهدار دی هغه په مکه کې
اکثر ما ته ټلیفون کې چې یاره پلار مې د خوب کې لیدلی خفه و رانه بېګا او سهار مانځه پسې تلم عمره مې وله کړله او بیا مې په خوب کې لیدلی داسې ډېرو کسانو مونږ په خپل هم کوو لګیا یو الله ته ښکاره ده او زمونږ ډېر ټلیفونونه داسې راځي چې زه اریان شم چې دا سړی څه وایي دا د کمې قبیلې ده د کم خبره دی کوي که نه نو دا د مونږ دپاره بل هغې کې خوبي دا وه چې یو ملنګ سړی بل زما نه دی چې زمونږ والد صاحب چا یو روپۍ حق خوړلی دا خوبي به د هغه به خلکو ډېرې خوړلي هغه په میډم شهناز خبره کوله وایي شوټینګ مو کولو د هغه به د عادت و چې ټولو خلکو به روټۍ خوړه بیا به هغه خوړه که موږ ورته ډېر وایو هغه به یې نه یو ځل یې ترکاري ختمه شوه صرف لږه روټۍ وه ما بدر صاحب ته به څه خوري وایي د پیاز یوه کوټۍ راویسته هغې له سوپ ورکړو داسې انسان داسې بس د کلي ته به چې راغی که نه د 3 ورځو له 4 له یقینو که کور کې به نه و څومره چې د هغه د وخت اخري ځل کلي ته کله راغلی اخري ځل زما خیال 97 98 کوچیان مې داسې دې نه پس بیا نو راغلی موږ هم ځای نه غلی او نو راغلی بیا فلمي دور هم داسې سوات ته نه راتله خلک حالاتو په وجه زیات خلک ناران کاغان ته طبیعي ده او موږ چې وکتل نو دا څه دا خلک څه کوي په دې سوشل میډیا یاره حاجي صاحب داسې ټاپک ته وچوړو که نه چې زمونږ زړه درد کړی زړه کله چې دا واقع وشوه دا کم کسان چې شهیدان شو منګوره بایپاس باندې الله دې وبخي الله دې وبخي ټول سوات ته افسوس دی سر هر سړي ته افسوس دی بالکل خو د هغې نه بعد چا چې دا بله خبره وکړه چې سوات کې سیلاب دی یقین وکړه زموږ په مدین کې اوبه کمې شوې په ورځ بهاونه لاندې و تر اوسه پورې تاسو وکاته او نشته مدین بحرین کالام بالکل څه نو دا خو هغه ورځ باندې تیز باران یو ګنټه وشو نو باران ټول یو سیستم د ټول د سیند ته راځي اوبه بالکل هغه هلته په منګورې کې شوی وه په منګورې کې د سراله د بده مرغه د سوات هغه اوسنې تباه کړو د سوات دشمنانو د سوات د خلکو د معاشي قتل وکړو په دې وجه باندې هغه مېلمه یې بند کړو په موږ باندې میډیا له دومره دوی دغه ورکړو موږ پرون بحرین کې هوټل کې چې اسکلي ماښامي کې ستاسو په انتظار نو یو هوټل والا مو تپوس وکړو نو ما په لاره دې ملګرو ته وویل هغه هم دا خبره وکړه چې लोगों ने सोशल मीडिया पे वो पुराने सैलाब के वीडियो अपलोड किए هغه څه کوي چې ما یو کته لنګونه خلکو وایي چې څه وهل او سیده وبدي او میداني علاقه دا وې دا سوات کې تازه ترين صورتحال نو ما چې هغه ویډیو کته نه اتر پردیش کې 2008 کې 2006 کې سیلاب راغله اتر پردیش کو څه دا ګوره دا حل لرو دا یو ښه میډیم دی دا سوشل میډیا خو مونږ ډېر غلط استعمال ډېر غلط ګوره هغه ورځ باندې چې دا ویډیو کړلا دا شین تقریبا 50-60 فوټ کې او په منګوره کې سیند بهاو تیز نه دی زموږ علاقه کې تیز دی حالانکه دا د مدین خلک وایي زه په دې میډیا وایم دا د مدین بایرن کوستان کلامي قسم په خدای چې سیند ته به دانګل دا خلک بچ کول کیمرې به نه کوله د ټولو کیمرې نیولې خپل ویډیو د پاره ایو ته څه کوي ویډیو کس نه بناتے ہو ویډیو ځلې ما رسې راوړه ځان پورې تا بل څه خبر کا 2 غنټه هغه عمر سره لبي کړل غریبانو تاسو څه ویډیو غان ته ځان د ویو ته پاره ګورئ په دې باندې ډېر غټ افسوس دی افسوس په دغه خلکو دی چې د خپل ټیک ټاک د خپل سوشل میډیا د دې چینلو چلولو لپاره دغه اول 17 یا 14 کسان د مرګ په ګودر ورګا نه بدم نشتا د سوات خلک نرم خلک دی ملمدوس خلک دی دلته په نیمه شپه ګرځه تا ته به څوک دا ونه وایي چې ته څه کې هغه زمانه تېرې ده چې په سوات کې حالات خراب وو بس ډېره مننه یو جهان تاسو سره خبرې خو زه ډېر خوشحاله شوم او تاسو راغلئ او ډېر درانه ملګري سره نور هم راغلو مهرباني او د غرونو ته راغلئ موږ له ډېر خوند یې وکړو او انشاءالله زموږ دا رابطې به جاري بس دا زموږ د ډېر وخت نه یو خواهش و چې موږ ستاسو دا کور دا کوډله دا ووینو دا کم خلک به چې راغله موږ به په سوشل میډیا ولیده نو موږ ویره دا خو زموږ نه مخکې چې موږ ولې نیوتلي زموږ او ستاسو دغه بلنه بیا داسې وه د عنایت الله شیرپاو صاحب خبره چې سید منیر صاحب ګورې مېلمنو ته ډېر خوشحالېږي خامخا لاړ شم سړی هغه دیر کې دی وایي مړه دیر نه چې تا ته وي درځم بیا جاوید یوسفزي مې راته وي چې خامخا ورشئ که نه الله دې تاسو عزت وکړي او خدای دې هغه واکمنو له وس توفیق ورکړي دا کومه لار چې د بدر صاحب کور ته راغلې ده چې تاسو په خدای یقین وکئ چې د 40 کالو بندم په باندې پیدل نشي راخته نه وته گاډي راخته شي نه وته موټر سایکل ډګډګي راتلی شي نه وته بل کوم لار شته یو پل دی چې سیلاب وړو او هغه پل تر اوسه پورې جوړ نشو باید څنګه چې د بدر صاحب نامه ده نو چې دغه شان دا کلی خو هم ډېر ښایسته دی دا خلک هم ډېر ښکلي دي خو چې دا لاره یې ښکلې شي او ښایسته شي که د چاړه غواړي چې زه راشم او د بدر منیر صاحب دا کور وینم خپل خپلوان وینم تاسو دغه د ماما زامنو د تره زامنو د دې د ماماګانو خورینو دا خبره ترې واورېدې تمه لرم چې زما دا کوشش به تاسو خوښوئ د دې ویډیو په جوړولو کې را سره محمد اسلام خان
کیمرمیني وکړه او دا ویډیو به زما بچیو ساما تاسو دپاره جوړئ تمه لرم چې په ښه ښه کمنټس به مونږ نمانځئ او دا ویډیوګانې زه هغه چا دپاره جوړوم د چا چې بدر منیر صاحب خوښ دی د چا چې د فلم سره فلم یې کتلی دی یا فلم یې خوښ کړی دی که د چا نه خوښ هغوی نه معذرت کوم نو هغوی د نه ګوري خیر دی یا که وګوري بس تېرېږي دي ختمه به د خوشحال خان خټک په دې کول کو چې خوشحال خټکه په درنو درونه په سپکو سپکه د الله په امان